د اسلامي امارات ځواکونو د امریکا څارګره اداره حیرانه کړه دا چې څنګه جزئیات ویډیو کې وګوري او چینل هم سبسکرایب کړئ. د امریکا نوې څارګره ارتونه افغانستان کې طالبانو د داعش فعالیت راټیټ کړی دی. د امریکا خبري اژانس CNN د دوو جګپوړو امریکایي چارواکو له خولې ویلي د امریکا د نوې څارګرې ارزونې لا مخې په ډاګه شوي چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده شبکې بیرته فعالېدل لرې خبره ده. د دغه ارتبونې پر بنسټ په افغانستان کې د اسلامي دولت نومي داعش ډلې پر ضد د طالبانو پوځي عملیاتو د دغې ډلې د فعالیت کچه راټیټه کړې ده. د CNN خبري اژانس د راپورټ پر اساس د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو د دغه ارتبونې په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د ارزونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه په ټوله کې خوش بینانه انځور وړاندې کوي. د 2020 کال اگست په وروستیو کې له افغانستان د وروستي امریکایي پوځي له وتلو وروسته او د طالبانو بیا واکمنېدو را په دې خوا په افغانستان کې د سیمه ییزو نړیوالو ترهګرو ډلو د حضور او فعالیت په اړه بېلابېل راپورټونه ورکړل شوي دي. شنونکي وایي د امریکا ولسمشر جو بایډن اوس د ترهګرو پر ضد مبارزې پر ځای پر چین او روسیې خپل تمرکز ډېر کړی دی. په ورته وخت کې د CNN راپورټ یوه برخه کې د امریکایي چارواکو له قوله دا اندېښنه هم ښودل شوې ده چې د منځني ختیځ پر ځای سویلي اسیا ته د امریکا پاملرنه ډېرول ښایي د دې لامل شي چې د بایډن اداره په سوریه او د نورو هغو سیمو کې چې مهارول یې ګران دي د داعش د فعالیت له کبله د رامنځته کیدونکي ګواښ مخه سم باندې ونیول شي. راپورټ زیاتوي داعش خراسان ډلې چې افغانستان او پاکستان کې د فعالیت لپاره جوړه شوې وه په افغانستان کې ځینې خونړي بریدونه کړي دي او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په لسګونه ولسي وګړي وژلي دي او ټپیان کړي دي چې دا کارونه یې د طالبانو د واکمنۍ کمزوري کولو او د امنیت په اړه د خلکو د باور له منځه وړلو د یوې هڅې په توګه کړې ده. داعش ډلې د 2020 اگست وروستیو کې د کابل هوایي ډګر په دروازه کې برید وکړ چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه کې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون ګڼ شمېر کسان ووژل.